سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې د پاکستان د یو هاسپټل نه وایرل شوې ده او په دغه ویډیو کې ښکاري چې یو ډاکټر او نرس په خپل منځ کې یو بل ته غاړې هم ورکړي دي. دغه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل ده او دغه هسپتال کې یو هلک چې د هغه رور مریض او په ویل چیر باندې پروت هغه دغه ویډیو جوړه کړې ده. هغه پکې وایي چې زما رور بیمار دی او دغه ډاکټر او ورسره نرس په خپل منځ کې یو بل ته غاړې ورکوي او په دغه دوران کې دغه مریض ضرور تینا ویډیوګانې جوړې کړې دي چې هغه سوشل میډیا ته ورکړي. دغه ویډیو د کتلو نه پس به تاسو هم وایي چې رښتیا هم ډاکټران چې د انسانانو مسیحا بلل کیږي هغوی چې داسې کارونه شروع کړي نو ډیره د شرم خبره ده. په دغه ویډیو کې دغه ډاکټر او ورسره نرس ښه صفاح کاری چې دوی ډیر غلط حرکات کوي او یو بل ته غاړې ورکوي چې هیڅ کله هم داسې کارونه کول په هسپتال کې نوي پکار ځکه چې کو قتل شي نو هسپتال د مریضانو نه ډک وي. په دغه دوران کې د هیڅ چا هم داسې غلط کار یا غلط خیال ته زړه نه کیږي. خو معلومه نه ده چې ځینې ډاکټران ولې دومره بې ضمیره شي چې هغوی د مریض پروا نه کوي او په خپل منځ کې په دغه کارونو باندې اخته وي. تاسو داسې ډاکټرانو او داسې خلکو ته څه پیغام لرئ؟ خپل پیغام ضرور سره کمنټ کې شریک کړئ او له نورو تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. تاسو ټولو ډیره مننه.